بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک خیل احترامات مې ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به یاستئ او د صحت کالي به هم پر تن وي. لکه څرنګه دوستانو چې مونږ ویلي وو چې زمونږ راتلونکي موضوع چې دا مونږ به مستقیما ټیکنیکل انالیسس ته داخلیږو، خو مخکې له هغې نه چې مونږ ټیکنیکل انالیسس ته داخل شو، د بعضو ملګرو د غوښتنو په اساس باندې چې دوی غوښتنه وه چې مونږ ته باید ته کوینونه تشریح کړي چې دا کوینونه څه ته وایي کوینز. مونږ راغلو راځو نن په دې باندې بحث کوو چې کوینز څه ته وایي. دوستانو مونږ څو قسمه کوینونه لرو. لومړی چې دا دوستانو مونږ لرو کوینز. کوینز څه ته وایي؟ کوینز دوستانو که مونږ ووایو بیټ کوین خپله یو کوینز دی، یعنې د دې بلاک چین د دې هر څه په خپله یې کوي. مقصد په دې کې کوم کارونه چې کوي بیټ کوین هغه په خپل بلاک چین باندې کوي. دوستانو دویم چې دی مونږ الټ کوینز ویلی وو. الټ کوینز مونږ ویلی وو چې الټ کوینز څه ته وایي. الټ کوینز دوستانو د بیټ کوین نه پرته نور ټول کوینونه چې دی الټ کوینز دي. یعنی الټ کوینز چې دا د بیټ کوین نه پرته ټول چې دی دغه الټ کوینز دي. ایتریم پسې تیر شئ دوستانو، اویلانچ، سولانا، سوی، سی او زیاتره اندازه چې دي دا ټول الټ کوینز دي. او بل دوستانو مونږ چې ویلي وو دریم هغه مونږ ویلي وو سټیبل کوینز. دوستانو سټیبل کوینز چې دا سټیبل لکه څنګه چې د نامې نه پاته لګیږي، سټیبل خپله مقصد لکه د دې قیمت پورته او ښکته نه کیږي، د دې قیمت سټیبل وي یعنی ثابت وي. دا دوستانو چې دا دغه سټیبل کوینز. سټیبل کوینز چې دا دوستانو دا د څه لپاره ده؟ دا د ممیلو لپاره ده. مقصد په دې کې مقصد ته کولی شي چې په اصطلاح لکه مونږ مخکې ویلو چې مونږ یو فزیکي یعنی ټچیبل یا چې ټچ کیږي پیسې لرو، یو الکترونیکي دي. دا د ممیلو لپاره دي. یعنی مقصد په دې کې مونږ په دې پیسو باندې یا په دې سټیبل کوینز باندې مونږ ممیلې کولی شو، یعنی خرید او فروش کولی شو. بل دوستانو مونږ ویلی وو چې میم کوینز څه ته وایي. میم کوینز دوستانو میم کوینز چې دغه دوستانو درته ووایم دا لکه ستیري رشخند، دا د رشخند یا د ستیري یا مقصد په ټولنیزو رسنیو کې د رشخند په خاطر دوی دا کوینز مقصد جوړ کی یا چې چا جوړ کړي دي، لکه مقصد د سوشل میډیا لپاره، لکه په دې کې دوی د رشخند لپاره کار کوي، یعنی د دوی کار ستیرای ده. نو د دې سره په څنګ کې چې مونږ ویل چې مونږ به کوین باندې خبرې کوو چې کوین څه ته وایي، الټ کوینز څه ته وایي، سټیبل کوینز او میم کوینز. دوستانو په دې باندې پوه شوو. اوس مونږ باید په کوم کې باید مونږ ټریډ وکړو، یعنی کوم کوینونه د ټریډینګ لپاره ښه دي چې مونږ پکې ټریډ وکړو. دوستانو یوه خبره تاسو باید په ذهن کې ولرئ. لومړی خو چې دا بیټ کوین دا واقعیت د بیټ کوین چې دا بیټ کوین دغه د ټریډینګ یا د ټریډ لپاره بهترین کوین چې دا هغه ده بیټ کوین ده، ځکه چې د دې مارکیټ کپ چې دا دوستانو د دې مارکیټ کپ غټ دی. یعنی د کومې سکې چې مارکیټ کپ لوی وي دا مقصد په زیات اندازه باندې مقصد انسټیبل نه وي. یعنی مقصد لکه څوک لکه یو دوه کسان نشي کولی چې دې ته داخل شي مارکیټ یو خوا بل خواته یوسي، یعنی د دې مارکیټ کپ زیات دی. پوه شوئ؟ نو لومړی چې مونږ تاسو ټریډ کوو مونږ یې باید په بیټ کوین کې وکوو. بل چې دا دوستانو بل چې دا الټ کوینز ده، یعنی بیا چې مونږ ټریډ کوو چې وایي چې نه لږ ریسکي ټریډ کوو مشکل نه لري، هغه یې باید په الټ کوینز کې وکړو. الټ کوینز هم مقصد هغه الټ کوینز چې مارکیټ کپ یې زیات وي، یعنی تقریبا مارکیټ کپ یې د 500 میلیونو څخه زیات وي، په هغې کې باید مونږ ټریډ وکوو. ځکه چې دا پروژه ښې پروژې وي، دا ثابتې پروژې وي، دا کوینونه مقصد مطرح کوینونه وي، د دې ټیم ښه ټیم وي، د دوی مقصد شاته چې کوم کسان وي هغه مقصد لکه مقصد مونږ چې کله فنډامنټل انالیسس ته داخلیږو په هغې کې مونږ دا وایو چې مقصد د یو سکې کوینز باید څومره وي، د یو سکې مارکیټ کپ باید څومره وي، او د سکه
چې شي باندې کار کوي د دې بلاک چین شي دا لکه د انویسټرانو لپاره څوک چې انویسټمنټ کی د غي لپاره موږ په فندامنټل انالیسس کې دا ټول وایو اوس فقط چې تاسو ټریډ کوئ ټریډ باید په یو داسې کوینو کې یا الټ کوینو کې وکړو چې هغه مارکیټ کپ لوړ وي نو موږ په الټ کوین کې باید ټریډ وکړو او په کوینز کې یعنی بیت کوین کې باید موږ ټریډ وکړو او په الټ کوینونو په دې کې باید موږ ټریډ وکړو الټ کوین هم دوستانو هغه الټ کوین چې مقصد مارکیټ کپ زیات وي لکه مقصد سولانا ایتریم او سیتر څومره مارکیټ کپ لوړ وي هغه مقصد خوي بل چې دوستانو سټیبل کوین چې دي سټیبل کوینز باندې کوم خبرې وکولې چې دا مقصد خلی د معاملاتو لپاره دي دا مقصد پیسې دي لکه ډالر دي الکترونیک ډالر دي په دې باندې مونږ یوازې مقصد کولای شو چې مارکیټ کې پیسې یعنی مارکیټ ته چې مونږ داخل شو په دغه سټیبل کوینز باندې مونږ الټ کوینز کې ټریډ وکړو یا په بیت کوینز کې ټریډ وکړو نو دا خلی سټیبل دی بل میم کوینز دوستانو میم کوینز چې دا میم کوینز په میم کوینز کې کوشش وکوي تاسو ټریډ مکوئ ځکه دا فیک وي دا مقصد انسټیبل وي دا رشخان لپاره جوړ شوی وي دا کولای شي چې یو کس مارکیټ یا مقصد مارکیټ پورته خواته یوسي یعنی د سکه باید دوی په لاس کې وي یعنی سکه چې دا په دغه د سکه چې دا په میم کوین کې سکه د خلکو په لاس کې وي البته په کوینز کې وي او په بیت کوینز کې وي خو مقصد د کم خلکو نه د زیاتو خلکو زیات سرمایدار خلک میم کوینز داسې د چې رشخان ته وایي دوستانو ریخ شان دې ته وایي نو مونږ باید په دې کې ټریډ خلاص نه کوو یعنی په دې کې مونږ باید ټریډ ونه کوو او مقصد نه د سرمایه گذارۍ لپاره خدي بعضی سکې شته لکه مقصد ډوچ کوین به مونږ وایو شیبا به مونږ وایو داسې نوره ډوچ کوین خپل هم دوستانو میم کوینز ده او شیبا هم میم کوینز ده نو دوستانو مونږ باید په داسې کوینونو کې ټریډ وکړو چې هغه مارکیټ کپ لوړ وي هغه مقصد ټیمي خټیمي یا په اصطلاح چې مقصد مارکیټ کپ چې زیات وي د خپل پروژه ده یعنی د پروژه خاوي په دې کې مونږ په آزادانه زړه ټریډ کولای شو ټریډ هم په خپل اصول باندې مونږ په ټیکنیکل انالیسس کې یو لومړی ویډیو جوړه کړې و دوهم دریم د سټیپ بای سټیپ وځو دا ویډیو من د لپاره مخته کړ چې بعضو دوستانو مونږ ته میسجونه وکول چې مونږ څنګه ټریډ وکړو یا په کومه سکو کې مونږ ټریډ وکړو دوی په دې کې هغه چې مقصد ټریډ کول په کومه سکو کې بهتر دي نو ما د دې په اساس باندې راغله ما د تولیت وکړ چې دا ویډیو مونږ را مخته کو ترڅو دوستان په دې ته دا پته ولګي چې کوینز صحیح ده بیت کوینز الټ کوینز په دې کې باید مونږ ټریډ خلاص کو نو بعد د غینه دوستانو مونږ زو راتلونکي درسونه به زمونږ وي ان شاء الله د ټیکنیکل انالیسس چې هغه مونږ باید انټری څه وخت وکړو د مارکیټ نه څه وخت باید راوځو داخل باید کله شو دا باندې بحث کوو دوستانو که بعضو دوستانو ته دغه ویډیو مفیده تمام شوي یا زمونږ چینل ورته مفید تمام وي هغه دوستان چې مونږ د لومړۍ ورځې نه تعقیبوي تر اوسه پورې د دوی غوښتنو په اساس باندې مونږ راغلو په یوټیوب کې مونږ مستقیما فعالیت شروع کړ چې دوی مونږ ته میسجونه کول چې مونږ ته مقصد باید ته یو لیکچر یا مقصد مونږ ته باید زده کړه راکړي چې ترڅو مونږ هم ورته برخمن شو د ټریډینګ نه چې ټریډینګ څه ته وایي ټریډینګ کې نور څه نشته دوستانو بس هغه څوک چې زموږ درسونه تعقیبوي چینل مو نوی سبسکرایب زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او بیل آیکن باندې کلیک وکوئ ترڅو ویډیو چې اپلوډ کیږي لومړی تاسو ته ورسیږي او بل خبره ده دوستانو زه بار وایم چې دا ویډیو چې دا تاسو کوشش وکړئ د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو چې یو دوست یا یو ملګری ورڅخه مستفید کیږي په کار ده چې ډیر ورڅخه مستفید شي زموږ د ویډیوګانو څخه یا زموږ چینل ته دعوت کوي مستقیما دغه ویډیو تاسو له دوی سره شیر کړئ نو راتلونکي درس چې دی دوستانو موږ به ان شاء الله په ټیکنیکل انالیسس کې وي او دوهم درس به مو وي په ټیکنیکل انالیسس کې چې ټیکنیکل انالیسس کې لومړی ویډیو موږ اپلوډ کړی و او راتلونکي ویډیو به موږ ان شاء الله په ټیکنیکل انالیسس کې کوو دا ویډیو هم دومره بس وه چې ویډیو غټه نشي چون تاسو باندې بوج نشي او تر راتلونکي ویډیو مو په لوی بخون کې خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې